زمنګ په معاشره کې د غریب څه کردار دی لږ د غریب کردار درته وایم او ستا انصاف درته وایم مړی چې وشي قبر راله څوک وباسي غریب یې وباسي په سره ګرمۍ کې غریب سره کودال هم ده بیلچم ده دا بیچاره لګی دی او مال قبر هم ایستو مال قبر هم تیار کو زما چې څومره میلمانه راغلي جنازې ته دا غریب ورته ولاړ دی لاس په نامه مانې زما د پلار او د نیکه او د ورور جنازه د غریب په اوږو باندې بار ده تر عیدګاه او تر جنازګاه پورې دې مال راوړه هلته پې جنازه وشوه بیا چې دا جنازه کله اوچته شوه او قبرستان ته ویسي هلته چې خاورې په مړي باندې اچوم دا غریب یې پې اچوي تختې چې مړي باندې ږدم دا غریب یې ور باندې ږدي بیا دا غریب چې کله راشي او بیا چې کله ستا خیرات دی کله چې ته پلار پسې خیرات کې کله چې نیکه پسې خیرات کې بیا ستا د خیرات حق ورځي غریب سړی په حق لاره کې ولاړ وي غریب سړی په کوڅه کې ولاړي یتیم او غریب په کوڅه کې ولاړي یو سړی چې په ښه ګاډي کې راغی او په اسري کړو جامو کې راغی هغې له د ځان له کمره برابره کړې ده هغې له د اعلی خوراک برابر کړی دی هغې ته ته م ولاړې ستا بچي م ورته ولاړ دي او خانجي څه خو به کم نه او سرجي څه خو به کم نه هغه چې غریب مستحق د خیرات دی هغه غریب چې په هغې باندې خیرات کېدو هغه غریب چې په هغې الله راضي کېدو هغه غریب چې هغې پسې ستا د مړي ثواب رسېدو هغه غریب ستا د مړي خیرات وریجې نه خوري هغه تر بار او تر یوې بجې پورې ولاړ دی چې خان نه پاتې شي نو بیا یې غریب له ورکې چې خان نه پاتې شي بیا یې مسکین له ورکې چې خان نه پاتې شي بیا یې فقیر له ورکې هغه چې ستا د مړي دپاره قبر هم ویستو ستا جنازې مې وړه په هغې خاورې م واړولې ستا میلمه ته م ولاړ دی ستا غم ته م ولاړ دی ستا ښادۍ ته م ولاړ دی په هر څه کې ولاړم دقه سړی دی خو چې کله وخت د روټۍ راغی چې کله وخت د عزت راغی چې کله وخت د خوراک راغی بیا خانان په اول صف کې دي بیا خانان پکې مخکې دي بیا د ګاډو والا پکې مخکې دي بیا اسري کړو والا پکې مخکې دي او غریب هلته ولاړ دی غواړئ چې صحیح خیرات وکئ غواړئ چې ثواب مو مړو ته ورسېږي غریبانو باندې خوراک وکئ یتیمانو باندې خوراک وکئ فقیرانو باندې خوراک وکئ دا غریبان د سینې سره ولګوئ دې غریبانو له جامې والی دې له پیزار والی رسول الله مبارک وی کله چې زه د معراج په شپه باندې جنت ته لاړم او د هغې مشاهده مې وکړه اکثر پکې غریبانان خلک دي اکثر پکې بېوسه خلک دي زما پیغمبر غریب د سینې سره لګولې زما پیغمبر یتیم د سینې سره لګولې زما پیغمبر بېوسه کس د سینې سره لګولې د هغې د لباس غم یې کړی د هغې د پیزار غم یې کړی د هغې په سر یې لاس کش کړی دی هغې له ډاډ ورکړی دی هغې له تسلي ورکړې ده هغې له دلاسه ورکړې ده تا منډې د مالداره پورې دي ستا خندا مالداره ته ده ستا خوراک مالداره کوي ستا د کوټې په کونج کې مالداره ناست دی غریب باندې خرچه وکړه چې الله درنه راضي شي هغه مړي ته ثواب ورسېږي او څه خیر حاصل شي